افغان چې کوم خاص تر د یو ان سی آر والا کیسز دي چې کوم کسانو په افغانستان کې کار کړو، کو هغه جرنالست دی، کو هغه جج دی، کو هغه سرکاري محکمې کې وو، کو هغه چې د آرمي کې وو، ځکه چې هغوی ته چې نو لکه ګیری په تنګ کړو، لکه خبر ده چې لکه ژوند ډېر زیات تنګ شو. نو هغوی چې نو دلته رالل، دلته چې نو یو ان سی آر سره کیسز جمع کړل، چا چې نو هغه ډایرکټ سپیشل ایمیګرنټ ویزا سته اپلای وکړه، نو هغوی ته چې نو باقاعده د یو ان سی آر طرف نه ټوکنې ملو شوې او ریکمنډیشنز ورته ملو شو. نو هغې سره چې نو بیا هم دوی ته خطره وه، دوی چې نو لکه دلته ژوند تنګ و، ځکه چې دلته ریپیټیشن روان دی او فورسفل ریپیټیشن روان دی، والنټرلی هم نه دی روانه. نو دا چې کوم خلکو دوی یېرېدل دا نه چې لکه مونږ هم چې نو د الیګل افغان ریفیوجیز په کیسه کې مونږ راشو او مونږ وباسي. نو دې کې 123 کیسونه چې نو یو څو ورځې پهله لګېدلي وو، او هغې کې چې نو 3 ورځې لګاتار آرګومنټس وشو چې یاره دا کسان چې دي نو دا کسان د انټرنیشنل چې کوم کنونشن دي زمونږه، کو ریفیوجي کنونشن مونږ سیګنیټري نه یو، نو مونږه کنونشن اگینسټ ټارچر چې نو سیګنیټریز یو، او په هغې کې دا لیکل شوي دي چې کوم ځای کې یو کس ته خطره وي نو هغه به په زور باندې چې نو هغه د واپس نه لېږي هغې ملک ته چې کوم ملک کې د خطره وي. نو دې کې چې نو دې کې باقاعده جرنلست ته چې نو سټې ملو شوه، دې ته ججانو ته سټې ملو شوه چې کوم ججانو هلته کار کړی و، محکمو کې چې کوم کار کړی، آرمي والا کسانو، نو داسې لکه مختلف چې نو لکه خلکو هغوی ته چې نو په دې باندې سټې ملو شوه. او دا یې وویل ججانو چې کوم پېښور های کورټ بینچ و، هغوی دا وویل چې یاره تاسو په ودن 2 منثس په تاسو دا ټول پروسس کوي چې یاره دوی دلته تاسو ساتئ او که نه ساتئ، او که فرض که تاسو په دې 2 منثس یې ونه کړو، بیا 6 میاشتو کې چې نه لکه تاسو دا هر څه کمپلیټ کړئ او دوی به ملک به درکوی نه، وباسئ به نه، ډیپورټ کوی به نه، او ورسره که فرض که دلته ساتئ او که نه ساتئ، او که بهر ریسیټلمنټ وي، نو تاسو به دوی تاسو باونډ یې چې تاسو به دوی له ټمپرري ریزیډنټ پرمټ ورکوئ. ریزیډنس پرمټ دا دی چې کوم خلکو سره مخکې بي او آر او د ای سی سی و، نو همغه شان د ریزیډنس پرمټ به چې دوی ته میلو شي، او دوی به چې نو دلته تر څو پورې چې نو ریسیټلمنټ د دوی نه وي شوي، دوی به دلته پاکستان کې ژوند تېروي. دا چې کوم پروسس دی دا خو د های کورټ طرف ته چې نو وویلی شو که نه، نو های کورټ فیډرل ګورنمنټ ته ویلي دي چې دا پروسس تاسو وکړئ. نو فیډرل ګورنمنټ په چې یو خپل میکانیزم جوړوي چې یاره لکه کم میکانیزم سره مونږ لکه دا ډیل کوو، نو دا د فیډرل ګورنمنټ اختیارات دي چې فیډرل ګورنمنټ یو کس ریفیوجي ډیکلیئر کوي او که نه ډیکلیئر کوي، او د هغه چې کوم کاغذونه دي هغه یو ان سی آر سره، او چې کوم ملک دوی غواړي نو هغې ملک سره چې نو دوی لکه یو ځای چې نو لکه خبره وکړي کینی چې کوم د هغې امبیسډرز وي، نو د هغې نه پس به چې دوی ډیسایډ کوي چې یاره لکه دوی کیس چې هغه پوښ شوی دی، مونږ تر څو پورې چې دوی کار نه کیږي نو مونږ به دوی شناختي کارډ ورکوو. د یو های کورټ نه سټې میلو شي، کو هغه د بلوچستان ده، کو هغه د پنجاب ده، کو هغه د سند ده، کو هغه د اسلام آباد دی، او کو هغه پېښور های کورټ دی. نو هغې کې دا ده چې لکه هغه به سټې چې دونه هغه به لکه په پوره پاکستان کې چې دونه هغه اپلیکیبل وي، دا نه ده چې لکه هغه به صرف یو کې خیبر پښتونخوا پورې اپلیکیبل، ځکه چې دې کې فیډرل ګورنمنټ ته چې دونه ډایرکشنز ورکړي شوي دي، او چې کوم دا چې کوم کریک ډاون روان دی دا د منسټري اف انټیریر چې دونه پالیسي ده، او د هغې پالیسي مطابق دا کریک ډاون روان دی د افغان ریفیوجیز خلاف. یو کس په کوم یو ملک کې هم پاتې کېږي نو د هغه بیسک چې کوم رایټس وي، موږ ورته فنډامنټل رایټس وایو، انټرنیشنل قوانین کوم چې دونه لکه هغه رایټس چې دونه هغه ډیکلیئر شوي دي، نو قوانین دا دي چې یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رایټس دی، هغه چې دونه هغه هر یو حق چې دونه هغه سره موجود دی، خو هغه زمونږ آئین دی، زمونږ آئین هم چې دونه دا وایي چې یاره چې دلته څوک اوسېږي نو هغه سره رایټ ټو لایف شته، هغه په زور باندې تاسو لکه نه یې تاسو مړ کولی شئ، نه یې چې تاسو بندي کولی شئ هسې بیسه، او چې څه د خلاف څه ایکشن اخلی یم نو تاسو به څه نه څه جواز پیش کوئ. نو اوس چې دوی حقوق وایلیټ کېږي ځکه چې دوی ارسټ او ډیپورټیشن خطره ده، اوس خو یې اف سی ته اختیارات ورکړل فیډریشن چې تاسو چې دا کسان چې کوم افغان ریفیوجیز دي، کو هغه لیګل دي، کو انلیګل دي، کو لیګل دي، ډاکومنټس پې ګورئ، کو اوورسټې کړی ده وباسئ یې. داسې چې لکه نن سبا زمونږ پولیس او زمونږ چې کوم دا څه ادارې دي هغوی چې په دې انګلیش په دې لیکلو میکلو باندې او د ریکمنډیشنز باندې او د یو ان سی آر سسټم باندې په دې باندې نه پوهېږي،